بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه او نیکې لري. په نن درس کې موږ تاسو کله چې په ډیسکټاپ باندې ښه کلیک وکړو نیو په نوم باندې یو اپشن لرو. کله چې موږ تاسو نیو ته راشو هلته لومړنۍ برخه چې دا فولډر دی. لومړی باید موږ تاسو فولډر وپېژنو. فولډر په حقیقت کې زموږ تاسو په وینډوز کې داسې یو ساحې څخه عبارت دی چې هغه زموږ تاسو ډیټا تنظیموي یا یې برابروي. تاسو راځئ کمپیوټر ته. ګورئ زه دلته په دس پی سي ته یا خپل کمپیوټر ته راځم. عادي زه د ډرایو ته راځم. په دې ډرایو کې تاسو وګورئ مختلف فولډرونه دي. که زه ویو ته راشم دا لږ زره میډیم کومه، تاسو وګورئ د مختلف فولډرونه هلته موجود دي. د دې هر فولډر په داخل کې په سلګونو په لسګونو ویډیوګانې دي او درسونه دي. که چیرته موږ او تاسې دغه فولډرونه نه درلودلی نو هغه ټول ویډیوګانې به دلته ګډې وډې پرتې وي. نو ګوره دا څومره ښې تنظیم دي. اووم ټولګی، اتم ټولګی، نهم ټولګی، همداسې ډي ټي پي، نیو فولډر، مختلف پرسنل، شارټس، اتم صنف، مختلف فولډرونه موجود دي. په دې کې زموږ ډیټا څنګه شوې ده، تنظیم شوې ده. دغه فولډرونه ملګرو په کمپیوټر کې په دوه ډوله باندې دي. یو عادي فولډر دی یا موږ تاسو ورته نارمل فولډر وایو. په عادي فولډر کې صرف زموږ تاسو مطلب دا وي چې ډیټا زموږ په کمپیوټر کې منیج شي، لکه تاسو چې په کمپیوټر کې اصول ده. دویم چې دی کمپریس فولډر دی. کمپریس فولډر چې دی هغه بیا خپل نور فایدې لري. لومړی موږ تاسو عادي فولډر وایو چې عادي فولډر څنګه جوړیږي، څنګه ترې ګټه اخلو. هر ځای کې چې تاسو عادي فولډر ملګرو جوړول غواړئ په هغه ځای کې به ښه کلیک وکړئ او بیا به راشئ نیو ته. دلته موږ تاسو فولډر لرو. فولډر باندې به کلیک وکړئ. دلته به دې فولډر ته موږ نوم ورکړو. فرضاً مای ډیټا نوم ورته ورکړه. په دې کې موږ خپله ډیټا تنظیموو. فرضاً دغه فایلونه کنټرول زه د کیبورډ څخه نیسم، د درې وړه انتخابوم، ډراګ داسې کشوم، ډراګ او دې فولډر کې څنګه کوم پرېږدم. د اصلي موقعیت څخه دا فایلونه کټ شول او زموږ دې فولډر ته څنګه شول راغله. پخوا د درې وړه په ډیسکټاپ باندې پراته وو، اوس په دې فولډر کې ځای په ځای شول. دې ته ویل کېږي ډیټا منیجمنټ یا د ډیټا تنظیم کول. دویم موږ تاسو کمپریس فولډر لرو. ګورئ کمپریس لفظ سره باید موږ آشنا شو. دا زما یو ماوس پیډ دی. دا زه داسې را اخلم، داسې غونډوم. دې ته کمپریسینګ ویل کېږي. دا ما څنګه که کمپریس مې که، غونډ مې که، کمپریس کول دې ته ویل کېږي. کمپریس فولډر د نوم څخه معلومیږي. لومړنۍ ګټه دا ده چې زموږ ډیټا تنظیموي. لکه د عادي فولډر په ډول باندې موږ کولی شو په دې کې خپله ډیټا تنظیم کړو. دویمه ګټه د کمپریس فولډر دا ده چې موږ او تاسې د کمپریس فولډر په واسطه باندې د امکان د حده پورې د ډیټا سایز کمولی شو، ځکه ورته کمپریسډ ویل کېږي. دریمه ګټه دا ده چې موږ او تاسې کولی شو د کمپریس فولډر په واسطه باندې په یو ځل پکې یو څو فایلونه واچو په کمپریس فولډر کې او د انټرنیټ د لارې نه هغه په یو ځل باندې اټیچ کړو او وایستو. راځو کمپریس فولډر وایو. کله چې موږ تاسو په ډیسکټاپ باندې کمپریس فولډر جوړول غواړو نو په ډیسکټاپ باندې ښه کلیک کوو. دلته موږ تاسو نیو ته راځو. په نیو کې موږ تاسو کمپریس یا زیپ فولډر لرو. زیپ فولډر موږ تاسو ته جوړ شو. دلته زه فرضاً نوم ورکوم چې وینډوز 10 یو نوم دی ورمې ورته. په دې کې زه هم خپله ډیټا تنظیمولی شم. فرضاً زه خپله ډیټا را اخلم. مای ډیټا کې چې د دې ډیټا یو کاپي را اخلم، کاپي او په ډیسکټاپ باندې پیسټ کوم. دلته راغله. اوس وګورئ زه د دې څخه د یو فایل راخیستل غواړم. لکه فرضاً دا د اکسل یو فایل دی. دا زه را ډراګ کوم. ګوره دا کشولو ته ډراګ ویل کېږي. په کمپریس فولډر کې چې زه کله د کمپریس فولډر د پاسه دا نیسم ماته وایي کاپي، خو که همدغه فایل زه د عادي فولډر د پاسه نیسم ماته څه ویل کېږي موو. یعنې زموږ ډیټا په عادي فولډر ته چېرته موږ کشوو یا ډراګ کوو هغه موف کېږي، د اصلي ځای څخه محوه کېږي. او که چېرې کمپریس فولډر ته وړو هغه څنګه کېږي، کاپي کېږي. کمپریس فولډر کې ما دا خوښه کړله. اوس تاسو وګورئ زموږ د اصلي فایل سایز. اصلي فایل زموږ د اکسل فایل دی 9.88 کیبي د دې سایز دی. او همدغه فایل موږ په کمپریس فولډر کې واچو. په کمپریس فولډر کې بل فایل نشته دی. د کمپریس فولډر مکمل سایز چې دی 1.1 کیبي دی. یعنې د امکان د حده پورې سایز ملګرو څنګه شو، کم شو. دا دویمه فایده وه د کمپریس فولډر. دریمه فایده دا ده که چیرې زه اوس دغه ټول فایلونه د دوه فایلونه نور هم په دې کې واچوم. تاسو وګورئ زموږ په کمپریس فولډر کې اوس 3 فایلونه دي. یعنې که عادي ډول باندې زه دغه 3 فایلونه یو چاته استول غواړم
نو دا درې واړه به بیل بیل اټچ کوم چې دا یو غیر مسلکي کار دی خو همدغه درې واړه ما په کمپریس فولډر کې اچولي دي اوس زه کولی شم کمپریس فولډر په یو ځل باندې ایمیل د واسطه باندې اټچ کړم او لیږونکي ته یې ولېږم چاته چې زه دې لیږل غواړم دا درې ګټې د کمپریس فولډر وې بل موږ تاسې که چیرې دلته په ډیسکټاپ باندې ښه کلیک وکړو نیو کې دغه ساحه ده دا د پروګرامونو نمونه دي په هر یو پروګرام باندې چې تاسو کلیک کوئ د هماغه پروګرام فایل به تاسو ته جوړیږي په ډیسکټاپ باندې ګوره زه مایکروسافټ ورډ باندې کلیک کوم ما ته د مایکروسافټ ورډ یو فایل جوړ شو او که زه راځم نیو ته دلته کلیک کوم په مایکروسافټ ایکسل باندې ما ته د ایکسل یو فایل څنګه شو جوړ شو یعنی معلومه خبره ده چې دلته څومره پروګرامونه موجود دي د هر یو پروګرام موږ تاسې یو فایل په خپل ډیسکټاپ باندې ایښودلی شو بل موږ تاسې دلته شارټ کټ لرو شارټ کټ خو موږ تاسې په تیر درس کې وپېژندل خو دلته یو څه متفاوت ډول باندې دی هغه داسې د ټول فایلونه زه